السلام علیکم ګرانو ملګرو ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د صحت کلي به مو په تن کړي وي. بخت الله بهار یم او یو ځل بیا حاضر شوی یم تر څو تاسې ته د املا په برخه کې د پښتو ژبې د 5 یګانو په اړوند یو نوی لوست در وړاندې کړم. مونږ په تیر لوست کې نرمه یې لوستې وه. که چا د نرمې یې په اړوند باندې معلومات نه وي ترلاسه کړي او یا هم د نرمې یې د کارونې په وخت کې له ستونزو سره مخ کیږي، نو زمونږ په تیرو شویو ویډیو کې دې پلټنه وکړي او د نرمې یې اړوند درس دې ترې وګوري. خو نن زمونږ د یګانو په بحث کې د څرګندې یې بحث تر څېړنې لاندې نیسو. څنګه کولی شو چې څرګنده یې وکاروو؟ څرګنده یې کومه یې ده؟ څرګنده یې هغه یې ته ویلی کېږي چې دوه څنګ په څنګ ټکي ولري. کسبي نومونه کومو نومونو ته ویلی کېږي؟ کسبي نومونه هغو نومونو ته ویلی کېږي چې د یو کسب له مخې یوه شخص ته ورکولی کېږي. فرض کړئ یو کس کالي مینځي، دې کس ته موږ وایو چې دوبي. او همداشان یو کس دی څپلۍ بوټونه دا شیان ګنډي، نو هغه ته موږ وایو چې موچي. او که چیرې کباړ سامان خرڅوي یا کباړ اخلي، یعنې د کباړي توکو کاروبار کوي، هغه ته بیا وایو چې کباړي. یو کس چې ډول وهي یې ته بیا وایو چې ډولچي. او همداشان کبابي شو، یو څوک کباب پخوي، کباب خرڅوي، همغه ته بیا وایو چې کبابي. نو بناً دوبي، موچي، کباړي، ډولچي، کبابي دې ټولو ته څرګنده یې کارول کېږي او څنګ په څنګ ټکي ورته کېږي. دا یې د نارینه جمع صفتونو په پای کې راځي. صفت هغه کلمه ده چې تاسې ته یو نوم، یو شخص یا یو شی تشریح کوي. د ده حالت تاسو ته ښیي چې په کوم حالت کې ده، بدرنګ ده، ښایسته دی، روغ دی، خراف دی، په کوم حالت کې ده. صفتونه لکه لیوني، ګورئ دا یې د نارینه جمع صفتونو په پای کې راځي. نارینه به هم وي، جمع به هم وي، نارینه به هم وي او ډیر به هم وي، خو صفتونه به وي. لکه لیوني، ډیر کسان د لیونیان دي، موږ ورته وایو چې لیوني. لیوني راغلي وو. ښکلي، دا باغونه ښکلي دي، نارینه هم دي او جمع هم دي. ښاغلي، دا دوه هلکان ډیر ښاغلي دي، نارینه هم دي، دوه هم دي. زلمي، زما ملګري ډیر زلمي دي، یعنې په هر کار کې خپل زلمیتوب ښیي. په فعلونو کې یې هم کاروو. فعلونه، فعل خو دې ته ویلی کېږي، کار ته ویلی کېږي. فعل څه معنا؟ کار، یوه چاره. اوس ځي کار ده، ځکه چې وخت هم ورباندې مصرف کېږي او انرژي هم ورباندې مصرف کېږي. راځي هم یو کار دی یا یو فعل دی. خوري، څښي، ژاړي، کوي، اغوندي، دا ټول فعلونه دي. کله چې له دا ډول فعلونو سره مخامخ کېږي، بیا نو یې ته څنګ په څنګ ټکي کوه، بس دا یې به دې روغوي. د ځینو حقیقي او غیر حقیقي نارینه جمع نومونو په پای کې هم راځي. بعضې نومونه حقیقي نارینه وي او بعضې غیر حقیقي وي. حقیقي دې ته ویلی کېږي چې نر او ښځه پکې موجوده وي، فرض کړه لکه انسانان. غیر حقیقي بیا دې ته ویلی کېږي چې مونږ داسې نشو ورته ویلی چې نارینه، خو داسې ورته ویلی شو چې غیر حقیقي نارینه.
یعنی نر او ښځه نه لري، لکه لرګی. لرګی خو نر او ښځه نه لري. همداشان لوښی ګورئ نر او ښځه نه لري. ټکی نر او ښځه نه لري. موږی نر او ښځه نه لري. جوړښت د نر او جوړښت د ښځې پکې موجود نه وي. د لفظ یا د غږ له مخې موږ وایو چې دا نارینه ده او دا ښځینه ده. ښه څنګه وایو؟ د ځینو حقیقي او غیر حقیقي نارینه جمع نومونو په پای کې هم راځي. جمع نومونه به وي او نارینه به وي، لکه سړي. ګورئ که موږ فکر وکړو سړي حقیقي نارینه دي او سړي یو نه دی ډیر دي، شرایط یې پوره کړل. لرګي غیر حقیقي نارینه نوم دی خو مګرم جمع ده، غیر حقیقي دی جمع هم دی. نو موږ داسې وایو چې لرګي ته څنګ په څنګ ټکي وکړئ. لرګی نه، لرګي. زمري حقیقي نارینه نوم دی، څنګ په څنګ ټکي ورته کوو، جمع هم دی. میږي ګورئ ډیر میږیان دي، یعنی جمع هم دی، حقیقي نارینه نوم هم ده، یعنی جمع نوم دی. میږي، میږی نه، میږي. موږي موږي غیر حقیقي نارینه نوم دی خو جمع نوم دی. موږ کولی شو چې د څنګ په څنګ ټکي وکړو. ټکي غیر حقیقي نارینه نوم دی، جمع ده، ټکي. نو څنګ په څنګ ټکي ورته کوو. لوښي څنګ په څنګ ټکي ورته کوو ځکه چې جمع ده، غیر حقیقي نارینه نوم دی. د جمع نسبتي نارینه نومونو په پای کې هم راځي. ګورئ جمع یعنی ډیر به هم وي، نسبتي به هم وي. نسبتي نومونه هغو نومونو ته ویلی کېږي کله چې څوک شی په یو ځای پورې وتړو. دا یې چې دی یو څو کسان دي د کندهار ولایت څخه دي، نو موږ ورته وایو چې دا کندهاري دي، دا انار کندهاري دي. جمع هم دي، نسبتي هم دي ځکه په کندهار پورې مو وتړل. نارینه هم دي، انار نارینه دي. هراتي یو درې کسان دي د هرات له ولایت څخه دي، موږ وایو چې پلانی 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 هراتی دي، یعنی دا د هرات له ولایت څخه دي. جمع هم دی یعنی ډیر کسان دي، نسبتي نوم هم دی ځکه چې په هرات ولایت پورې مو وتړل. نارینه هم دي. خوستی دا سړي خوستی دي. سړي یعنی ډیر کسان، نارینه هم دي او نسبتي نوم هم دی ځکه په خوست ولایت پورې تړو. ننګرهاري دا شفتالو ننګرهاري دي. موږ داسې وایو چې دغه نوم شو نسبتي ځکه چې په ننګرهار پورې مو وتړه. جمع هم شو ځکه چې شفتالو یعنی ډیر شفتالوګان دي. او همداشان نارینه نوم دی خو غیر حقیقي نارینه ده. پېښوري یو څو کسان یو څو شیانو په پېښور پورې وتړل. ځینې وخت د حالت بدلیدو سره یې د مفرد نوم لپاره هم کاروو، لکه اصلي حالت چې دی سړی ژاړي، هدف سړی ده، ژاړي او ژړل نه. اصلي حالت کې موږ وایو سړی ژاړي. ګورئ دا چې کله موږ دغه حالت اړوو بل حالت ته، یعنی دا وخت بل حالت ته اړوو، سړي وژړل یعنی په تیر حالت کې وژړل، یا یو دقیقه وړاندې یا نیمه دقیقه وړاندې یا یو کال وړاندې. بل مثال ته راځو. اصلي حالت احمد بدي له منځه وړي، یعنی اوس لګیا ده بدي له منځه وړي. اوښتي حالت کې بیا وایو احمد بدي له منځه یوړه، یعنی پرون یې له منځه یوړله. ځینې وخت ځینې صفتونه یا فعلونه چې په لکۍ لرونکي یې پای ته رسېدلي وي د متغیر حالت لپاره یې هم کارول کیږي، لکه خوښۍ. خوښۍ مونږ کله ناکله مونږ خوښۍ وایو، کله کله خوښي وایو. خوارۍ
خواري، بدماشي، بدماشي. که لنډ ووایم د دې یې په پای کې د ای تلفظ تر غوږو کېږي. فرض کړئ لکه ووایو چې سړي، که تاسې غوږ ونیسئ او لږ ورته ځیر شئ نو په اخر کې د ای توري تلفظ ورڅخه راځي. سړي، ای وینئ اخر کې اورئ. خاندي، ای اورئ. ځي اخري کې د ای غږ اورئ. ځغلوي اخري کې اورئ د ای غږ. نو کله چې تاسې د ای غږ تر غوږو شو نو روئ او تاسې به له هر ډول ستونزې څخه خالي تاسې دا یې کارولي، یعنې تاسې په دې برلاسي شوي واست چې یې مو څرګنده یې مو په کامله او په ښه توګه کارولې ده. که زما لوستونه ستاسې خوښ شوي وي، هیله لرم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب او همداشان له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. په خپلو پاڼو کې له نورو ملګرو سره شریک کړئ. د مخ پاڼې له مخې یعنې فیسبوک، په انټرنیټ کې همداشان تاسې د یوټیوب د چینل له لارې زما د یوټیوب د چینل اعلانات خپاره کړه، ډیره و بهتره وي. په دې توګه به ګڼ شمېر خلک چې واقعا غواړي چې پښتو یګانې زده کړي، انجینرۍ په برخه کې زده کړې وکړي، خطاطۍ زده کړي، دوی به هم ستاسو په څیر زما له لوستونو څخه خوند او ګټه واخلي. په ګران هیواد افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو په هیله. تر بیا ښې چارې د الله په امان.